خدای ورور سوال کړی دی وی د جنۍ په نکاح کې ولی مشر د هغې پلار د پښتنو رواج وی داسې دی د بعضو یا د اکثرو چې د دې جنۍ نه تپوس ماما کوي یا چې تره کوي یا بل ته پرې راځي او که نه او کله داسې هم کېږي چې پردی سړی هغه د نکاح رور چې ورته وایي پردی سړی د جنۍ نه تپوس کوي وي ته راځي او که نه هغه او زه راځي یم یا نه یم راځي دی د نکاح رور دی او د پلار نه تپوس نه کوي او نکاح کې هم د پلار په ځای بل سړی ناستي د جنۍ په نکاح کې دا کار به صحیح او که نه جواب د دې مسلې هغه یاد کوي ما ته چې څومره ښکاري هغه داسې دي کې یو مسله هغه ده چې بعض کسان هغه څه په د پښتو په نوم کې راولي چې هغه د شریعت خلاف دي او هغې د غیرت نوم ورکوي او هغه غیرت نه دی کیدای شي لکه دا دې سړي ته د غیرت او د پښتو خلاف ښکاري چې یعنې زما د لور نکاح ده او زه په هغه نکاح کې ناست یم ما ته داسې ښکاري والله اعلم چې دا به دته د غیرت او د پښتو خلاف ښکاري چې زما لور ده اوس پر بل سړي له ورکوم او زه به پکې ناست یم او ما نه به تپوس کېږي چې ته پرې راځي او که نه راځي لکه څنګه چې اوس هم شتي داسې د اوسه پورې خو ډېر اوس لږ کم شوي دي لکه د خورۍ سره ګرځېده دا بعض پښتانه چې جهالت پکې ډېر ده هغوی عیب ګڼي د خورۍ سره ګرځېده د خور زوی دی یا د اوښې سره ګرځېده چې خور پرې واده وي یعنې اوس به وایي زه څنګه د هغه سړي سره ګرځم چې په هغه باندې زما خور واده که نه زما د خبرې غلطي دي وایي داسې که نه وایي دغه شان اوس خو ډېر عاده پورې ختم شوي دي خو بیا هم شتي دا ټولې خبرې دا د شریعت خلاف دي او داسې غیرت هم نه دي هېڅ غیرت نه دي او هره خبره چې د شریعت خلاف وي که ته ورته 1,00,000 پیرې غیرت ووایې خو موږ هغه د غیرت په زمره کې نه شمارو که ته ورته 1,00,000 پیرې م غیرت ووایې ځکه وجه یاده که ځکه چې شریعت چېرته موږ ته د بېغیرتوب کار نه ښایي کیدای شي دا چې الله موږ ته د بېغیرتوب کار وښایي کیدای شي چې پیغمبر موږ ته د بېغیرتوب کار وښایي رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته مانځله خپله نوسۍ ځان سره نه راوستې او خپل نوسۍ د حسن او حسین رضی الله عنهما ځان سره په غېږ کې نه کېنول او د علي بن ابي طالب سره به په مخه ګرځېدو را ګرځېدو نه او په هغې لور واده او دغه شان نور زماني دا خبرې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الله د ټولو نه زیات غیرتي دی او بیا پسې زه غیرتي یم نو موږ کوم غیرت بیا داسې را پیدا کړی دی چې هغه دی په شریعت کې روایي هغه کار او موږ د هغې له د غیرت نوم ورکړی چې نه جي دا ناروا دی دا خبرې ځان سره جیب کې ایښوده پکار دي موږ هغه پښتو منو الحمدلله چې کومه پښتو یا د شریعت موافقي او یا د شریعت خلاف نه وي چې کوم ځای کې هم پښتو د شریعت سره ټکراو خوړو که نه نو پښتو ماله څه فایده نه راکوي بیا دا طریقه غلطه ده ځکه چې ګوره یاده کوي دا مسله په نکاح کې د جنۍ مشر دا مسله ما څو پیرې بیان کړې م دا په دې ترتیب سره دی پلار نه شروع کېږي پلار ولی دی پلار مشر دی د ده نه به تپوس کېږي که پلار نه نو بیا خبره د پلار نه بره که څوک ژوندی هغوی ته اوړي بره اصولو کې پلار نشتی نو څوک نکاح ژوندی دی د جنۍ یا د ښځې نو د هغه نه به تپوس کېږي خبره اصولو کې څوک نشتی نه پلار شتی نه بره څوک شتی نو بیا رونو ته ولایت راځي اگر که دلته مسله د بچو هم راځي خو موږ هغه جنۍ مسله بیانو چې هغه واده شوې لا نه ده چې پلار نشتی بره څوک نشتی بیا رونه دي بیا د رونو ترتیب هم داسې دی هغه رور چې کوم مور پلار کې شریک دی د هغه رور نه مخکې دی چې کوم صرف پلار کې شریک دی او په دې ترتیب سره اگر که دا رور د دې جنۍ نه کشري صرف شرط دا دی چې بالغ به شرط څه دی بالغ به خو اوس بالغ دی او د دې خور نه کشر دی نو دی د دې خور ولي جوړېدی شي په څه شرط جوړېدی شي بالغ او دویمه پلار کې مور پلار نه پلار کې
او بره څوک نشتی، مور سره ولایت نشتی، پلار یا بره چې هغه نشتی او د جنۍ واده شوي نه زامن یې نشتی، نو بیا خبره رونو ته اوړي. ښه رونو کې څوک نشتی نو بیا ترونه، که ترونو کې څوک نشتی بیا د تره زامن، او په دې ترتیب سره د جنۍ ولایت او مشرتیا هغه دوی په لاس کې. ښه هېڅوک نشتی، بیا قاضي، دغه وخت قاضي او خلیفه د مسلمانانو مشر هغه ولی دی د داسې جنۍ. حدیث کې راځي، امام ابو داود راوړی دی، فالسلطان ولی من لا ولی له، باچا او قاضي حاکم ولی دی د هغه زنانه چې ولی نه وي. اوس راځو دې مسلې ته چې پلار شتي او ناس د هغه په ځای تره دی، یا پلار شتي او ناس د هغه په ځای رور دی، ماما پکې راځي؟ ماما خو پکې بلکل نه راځي. ولې؟ ځکه چې ماما په وارثانو کې نه دی. دی ماما په وارثانو کې نه دی. اکثر داسې ځایونو کې ماما، پښتنو په معاشره کې ماما یې کېنه، ماما خو سره په څه کې نه راځي. موږ خبره دا کوو چې ترې کېنولی، رور ناست دی او پلار شتي، دا به ناروی، دا نکاح به صحیح نه وي، الا که چېرته شرعي اسباب موجودي او د هغې د لاسه داسې وشي. شرعي اسباب څه دي؟ پلار کم عقل دی، که پلار دماغي بیمار دی، پلار شتي خو دماغي بیمار دی، نو اوس څه وکړو؟ اوس به نږدې ته ولایت وړي. نږدې څوک ته؟ پلار ته، د هغه پلار، یعنې د دې جنۍ نکاح او د هغه پلار. که هغه نشتي نو بیا رونو ته خبره وړي، که رونه نه وي بیا ترونو ته داسې ترتیب باندې. یو شرعي عذر دا شو چې کم عقل دی، یا په بل دین باندې دی، او یا ظلم کوي. لکه داسې مشتي، لکه اوس یو پلار دی هغه ښه وایي چې ما ته پته ده چې د دې جنۍ واده کول پکار دي، او دا هلک چې کوم راغلی دی دا ښه صحیح دیندار هلک دی، ښه برابر دی، خو زه یې نه ورکوم، زه دا لور په دې کور دقې شان زړوم، او دا رښتې راځي او دی دا خلک واپس کوي، دا دی ظلم کوي. نو موږ به داسې کې پلار ته ناست نه یو چې موږ به ډډه لګولي، خو جنۍ کور تباه کړي، جنۍ ژوند تباه کړي، نو داسې کې به خبره واوړي چا ته؟ هغه به نیکه ته یا بل نږدې مشر ته. نو که هغې اجازت وکړو بیا صحیح ده. ښه بله یو مسله ذهن ته مې رالاغه ده چې په داسې حال کې هم کیدی شي چې پلار د خپل طرف نه څوک وکیل کړي، بیا صحیح ده. لکه پلار د خپل طرف نه خپل رور ته ووایي چې ته به کښېنې او زه پې راضي یم، دا صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح ده. د خپل طرف نه وکیل کښېنو. که پردی سړی کښېنئ او خپل طرف نه وکیل کړی، ته به خبره وکړي زما د طرف نه، صحیح به که نه به صحیح؟ صحیح به، ځکه چې وکیل یې کښېنولی. نور د دې نه علاوه دا طریقه غلطه ده چې پلار دی او ښه عذر نه وي او د هغه په ځای بل څوک کښېني.